که په دې طریقه تاسو یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کاست تاسو په ویډیو که په 5 کې نه کم ویوز راغلل نو زه به جرمانه یم. السلام علیکم، زه یم تاسو ورور تاسو ملګری زاهد خان. تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل زاهد خان افیشل. نن ویډیو کې تاسو ته یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کولې طریقه کار وښایم. انشاءالله که په دا طریقه تاسو ویډیو اپلوډ کا نو ستاسو ویډیو باندې به 5 کې نه کم ویوز نه راځي. او بله خبره ده چې ستا ویډیو به زر وایرل کېږي. ویډیو تر اخره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې زما هره معلوماتي ویډیو تاسو ته زر تر زر ورسیږي. نو انتظار نور نه کوو، راځئ د موبایل سکرین په طرف. انشاءالله د کومه طریقه چې تاسو ته ښایم که په دې طریقه سره تاسو په یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کړه نو انشاءالله ستاسو ویډیو به زر وایرل کېږي. په 5 کې نه کم ویوز به ستاسو په ویډیو نه راځي. نو ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر اخره وګورئ. راځئ ویډیو طریقه درته وښایم چې څنګه یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کوئ. نو پهله به کروم آن کړئ. کروم کې به سرچ کړئ youtube.com. ما الریډي سرچ کړی دی. نو په دغې په پهله پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. د لاګین باندې لاندې لیکلي دي لاګین، په دا باندې به کلیک وکړئ. دا باندې چې کلیک وکړئ لږ ویټ به ورته وکړئ. نو لاګین باندې چې کلیک وکړئ تاسو سره به دا پیج اوپن شي. دلته به ستا چې کومه چینل ده دغه به په کروم کې اوپن شي. صحیح ده. نو ویډیو اوس طریقه درته وښیم چې ویډیو به څنګه اپلوډ کوئ. نو تاسو به اوس کریټ باندې کلیک وکړئ. کریټ باندې به کلیک وکړئ. اپلوډ ویډیوز باندې به کلیک وکړئ. دلته به سلیکټ فایل باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو یو فایل ورته راوړئ چې کوم تاسو یوټیوب ته کومه ویډیو تشویر کوئ. نو په هغه باندې مو کلیک وکړو، لږ ویټ به ورته وکړئ. نو ستا فایل سلیکټ شو. ورته اوس مین خبره ټایټل دی. ټایټل به ورته سرچ کړئ، ټایټل به ورکړئ او ډسکرپشن به ورکړئ. صحیح ده. په هغه نه بعد ټایټل تاسو ریل ټایټل چې کوم دی ټایټل ډسکرپشن هیسټیج په چیټ جی پی ټي شي ته راغوښتلی شئ. نو چیټ جی پی ټي سرچ کړئ د کوم ټاپک باندې ویډیو خالي بیر ووایئ او دا ورته ووایئ چې ما ته د دغې ټایټل او ډسکرپشن هیسټیج راکړه. نو دا مکمل ټایټل هیسټیج ډسکرپشن درکوي. ډېره اعلی طریقه ده. نو هغه نه تاسو به ټایټل دلته ولیکئ. صحیح ده. وړاندې به ډسکرپشن ورکوئ، ډسکرپشن به ورکوئ او هیسټیج به ورسره ورکوئ. لاندې به راشئ، دلته به سلیکټ باندې کلیک وکړئ. که تاسو پلی لیست جوړ وي ویرې کړئ، که پلی لیست نه وي نو نشته څه مطلب. نو ما یو پلی لیست جوړ کړی شارټ ویډیو، نو ما هغه ورکړم. دلته به تمنیل ورکړئ. صحیح ده. په ټولو نه اول به تمنیل ورکړئ. زما ول لاک دی ځکه چې ما سکرین لاک کړی دی که نه د دې وجې نه زما تمنیل لاک دی. په ویډیو کې سټارټ د دې وجې نه سکرین باندې تمنیل زما ول نه وښایي ځکه چې ریکارډینګ کې لګیا دی. نو دا ورغلل. بیا لاندې به راشئ، دلته به نو اټ از ناټ میډ فار کډز ورکړئ. صحیح ده. یا په هغه نه بعد لاندې راشئ، دلته به الریډي کنټینټ په ځي نو ورکئ. الریډي کنټینټ به تاسو راشي چې ستا ویډیو په AI فونه د جوړه یا بل چا ویډیو دې نه دی کاپي کړی. نو ما خپله ذاتي ویډیو ده نو ما نو باندې کلیک وکړه. تاسو د AI والا ویډیو جوړولی نو د AI باندې به یس کړئ. صحیح ده. نو هغه نه بعد لاندې راشئ، دلته به تاسو ټیکس ورکړئ، ایډ ټیکس. نو ایډ ټیکس به تاسو څنګه ورکوئ د ویډیو ډسکرپشن کې تاسو ته یو لینک درکوم. نو هغه درسره کاپي کړئ، درسره ایډ کړئ. په هغه لینک باندې چې کلیک وکړئ، لینک باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو لینک به اوپن کړئ. لینک چې اوپن شي دلته به یوز ټیګ جنریټ په دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ټیګز ورته راوړئ. زه مثال کې طور پر ما یوټیوب چینل سیټینګ ټیګز نه وغوښتل. تاسو چې کوم ټاپک ویډیو وي نو هغه خالي سرچ کړئ نو تاسو ته به مکمل ټیګز ملاو شي. دا لاندې مو ته مکمل ټیګز راکړه. صحیح ده. نو دا به کاپي کړئ. دا چې کاپي کړئ دلته به ایډ ټیکس باندې ټیک باندې کلیک وکړئ. نو سره ټیک چې تار کاپي کړي دلته به تاسو پاس کړئ. صحیح ده. پیسټ کړئ. نو بیا به لاندې راشئ، دلته به نان ورکړئ، کیپشن سرټیفیکیټ نان، ویډیو لنګویج ما سلیکټ کوئ. دغه صحیح ده. صحیح ده. او ریکارډینګ ډیټ نان وکړئ، ویډیو لوکیشن کور کوئ ورکوئ که نه ورکوئ نشته څه مشکله. او لایسنس دا به الریډي تاسو وي او شارټ ریمیکس دا به اډیو ریمیکس کوي. صحیح ده. نو په دې طریقه سره که تاسو ویډیو اپلوډ کړله دا طریقه تاسو په څوک هم نه وښایي. که په دې طریقه تاسو ویډیو اپلوډ کړه انشاءالله ستاسو ویډیو به زر وایرل کېږي. صحیح ده. ویډیو به اپلوډ کوئ څنګه دلته لاندې چې دا ټول کارونه وکړئ دلته لاندې وینئ د ویډیو آپشن دی لیبل لګوي. صحیح ده. په دا باندې چې کلیک وکړئ ستا ویډیو به په پینډینګ کې سټارټ شي، ستا ویډیو به اپلوډ شي. نو په دې طریقه سره تاسو ویډیو په یوټیوب باندې اپلوډ کړئ انشاءالله ګارنټي زه تاسو درکوم چې ستاسو ویډیو به وایرل کېږي.
Dera sana tariqa lo da tariqa tasu tasuk no hai ko shai ono ka video mo koshиш bi video da sar like kari channel subscribe kari bell icon ne click kari jama akhara malumat video tasu ta sar no inshallah mila bi kuban next video ta da fai fama